سلامونه وخت مو په خیر. شبنم مزریم د زیرو نیوز 23 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لړم 12 او د 2015 زیږدیز کال د نومبر 3 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د کابل ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست سره په همغږۍ د کیک بوکسینګ ملي فدراسیون له لوري د کابل ښار له 10 کلبونو څخه د 100 ورزشکارانو ترمنځ د کابل ولایت د واکو کیک بوکسینګ دویم پړاو ټاکنیزې سیالۍ د هیواد ورزش ادارې په 2500 کسیز جمنازیم کې پیل شوې. په دې سیالیو کې به ورزشکاران د لویان عمري کټګورۍ په 11 بیلابیلو وزنونو کې سیالۍ ترسره کړي چې په پای کې به 22 تنه د کابل ولایت د واکو کیک بوکسینګ منتخبي لوبډلې ته وټاکل شي. د پکتیکا ولایت مرکز ښارنه کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د یاران لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې یاران لوبډلې د 2-0 میدانونو په توپیر خپل سیالي ارګون اتحاد لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د همت افغان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې همت افغان لوبډلې د 4-0 ګولونو په توپیر خپل سیالي تورغونډۍ اتلانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولۍ یې وګټله. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 40 ورزشکارانو ترمنځ د بایسکل ځغلونې ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ په 10 کیلومتره واټن او د 90 ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 3 تنه د زابل ولایت د بایسکل ځغلونې ټاکنیزې لوبډلې ته وټاکل شول. او د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 450 ورزشکارانو ترمنځ د کوروش سیالۍ ترسره شوې. د یادو سیالیو په پایله کې 22 تنه خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوتیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 23 خبرونه د الله پامان.